ماشومان په تربیت باندې موږ ته خصوصي توجه دا پکار د زما محترم ورونو چې زموږ د ماشومانو هغه اخلاق او کردار ټول اسلامی آداب هغه غوي ته یادي نبی کریم صلی الله علیه وسلم با فرمایل ستاسو ماشومان چې کله د 2 کالو شي د منځ حکم ورته کوي شبه منځ کوا د دې حدیث نه دا معلومیږي چې د 2 کالو ماشوم ته چې ته منځ کوا نو د مخکې نه یاد کړي لکه وړکوال نه به ورته یاد کړی مونځ نو چې د 2 کالو شي نو اډر به ورته کوي ځان سره به مسجد ته بوځي او چې د 10 کالو شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي او بیا د مونځ نه کوو نو بیا دله سزا ورکوي سزا هم داسې چې هغه اډوکې ماتول والا سزا نه او چې دته دا احساس کیږي چې ګوره د دې زما مونځ نه کولو باندې زما مور پلار زما نه خفه کیږي او مال په دې باندې سزا هم راکوي ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې لا ترفع عنهم عصاك ادبا د دې خپل اولاد نه به د ادب امسا نه اوچته مطلب دا دی د کور سربره هغه به داسې طریقه باندې دای تربیت کوي چې دای په زړه کې د احساسي د بچو چې که زه یو غلط کار وکم نو دا زمونږ د کور سربره مشر دا زمونږ نه خفه کیږي په دې باندې غوسه کیږي او دغه رنګه سزا هم راله راکوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو ماشومان د الله په عبادت او بندګۍ باندې عادت کړئ دا نن سبا چې څومره فتنې موږ ګورو دا ډېر عجیب عجیب فتنې خاص کر دا واړه واړه لکان ډیر ناشنا واقعیات په دې نیټ باندې راځي او هغه په دې دومره عجیب عجیب نافرمانو کې واقع شوي ته به سوچ نشي کولی چې دا هلک او دا عمر او دا کار داسې حیران بشي ورته د دې وجه دا ده چې په کورونو کې ماحول داسې دی چې پلار هم مونځ نه کوي مسجد ته نه ځي مور هم نه کوي په کور کې مونځ نو بچي هم دغه شانته دي په کوم طرف چې لاړه او چا سره چې کېناسته او چا سره تعلق نو په دې بنا باندې زما محترم ورونو خپلو ماشومانو ته د وړوکوالي نه تربیت صحیح ورکول کم ماشوم چې 18 سال پورې دی 18 سال پورې ماشوم باندې د نگرانی وکړله او دې ځای پورې دغه پوره خیال وساتلو په صحیح طریقه باندې نو دې نه بعد بیا دغه خوی وګرځي دغه کار کومون سره عادت بیا ټول عمر مز بیا ورته تنه په خپل بزي ستانه به مخ کیږي پلار به جمع نه راغلی بچي به دلته حاضر دا یو واجب کمال له دی وخت کې په بچي باندې ډیر خیال ساتل پکاري